او نه سر خوږېږي او نه مازغه خرابېږي او انګور ښه کوي ښه د بوټي اوس نه سر خوږېږي او پوډر هم پې ووهل ښه دوا دې ورکړې ده خو داسې ووایه که نه سړیه په دې باندې آیسکریم دې هغه غواړي الله سواله نه آیسکریم نه خورم ملایي هغه څه شی نه بابا هغه ملایي ډېر رانجه ده ډېر رانجه ده غر در باندې اولیږي زر زر دې خبرې ورسره وکوه درانو سره دا به وباسو ښه دا بده خبره ده دلته نه بده نه ده بیا چپړکې زړېږي نه زړېږي زړېږي بیا مې پلار وایي چې ته چپړکې زر زر ولې هغه کوې ښه دا څه شی دی چې راولیږي دا چی دي تا څه خیلجی ته زه راوستی یم زه ځمه په خدای ته چېرته ځې دا دې چیش ته راوستلم دا خو موټر ته موټر شمار او زه به پاس ګورم ولې نه وینې ولې پاس ګوره خدای ناخواسته چې رابانه ولوېږي ابا به مې وایي ولې تلې سوې اوس مړ سوې نو ابا نه خو دې اجازه اخیستې ده که نه نه ته دلته پاس وخېږه پاس ولې پاس ولې وخېږم تاسې ما مړ کوئ زه نور تاسې سره نه ګرځم ولې دې مړ کوو خدای دې نه کړي ولې مې دلته دری چېرته دا جبلات نه ده دا خطرناکه ځای ده ولې خطرناکه وینې ته ور وګوره داسې قوي مه ورته ګوره ورته هغه ځای ته وګوره ته پاس ځای ته وګوره دې شاته وګوره ته خو هغه ده هینې ور مې کتلې زه ځمه تاسې ته هم دیم د تا ملګری ده زه خود ځم نو مسلمانان یو افغانان یي سلامونه ستړي مه شئ درنو ملګرو په خیر راغلی دا ځای کوم ځای دی د کابل اړوند د قره باغ ولسوالۍ دا ماشینو کلی دی او د خان نواب خان د کلی او دا یې کور دی درنو ملګرو نن راغلي یو چې د نواب خان پوښتنه وکړو جالبه دا چې زنګ ورته وام ورور دی هغه د ورور ټلیفون یې بند دی نو ما مجاهد ته ویلې ما راځه ډایرکټ ورځو او هر څوک چې وو راوبوځي خبرې به ورسره وکړو تاسې راځئ که نواب خان نو ډېر به ښه شي مجاهده ته راځه خدای پاک دې وکړي چې اوس یو څوک راوځي او جالبه دا چې غرمه هم ده تا که نه غرمه ده ټول اوده وي چې اوس راووځي که نه مجاهده څنګه یې ستړی خو نه شې په لاره کې یاره زه خو یې ستړی کړم او بېګا بې خوبي مو یو څه څنګه څوک نه راوځي مجاهده موږ به دې خوا ته ودرېږو سلام علیکم ورور خاص دی خیرت دی جوړ دی تکړه ته خو نه یې تللی دوبۍ ته که نه والله سیمه یو څونه وخت پورې خو یم ښه څنګه ښې په خیر شکر دی راغلې الحمدلله قراري الله ده احسان دی شکر ده څنګه یې شکر ده والله چې خدای مړ ته فضل دې ودرولې درته ملک صاحب خو وکړه قراري راځه ده. خوا ته ځو ها ولر ته څنګه یې ولاړ شو. او زمونږ د نواب خان سره کار دی باغ سره کار نه دی نواب خان راوباسه خلاص باغ کې د اوبه لګي کوم هلته دی باغ کې اوبه دلته دی او مجاهد ته راځه ښه ته څنګه یې شکر ده والله چې خدای فضل دا درته اوس په چېرته خیر دی راغلې. الحمدلله ولا چې دلته اوبه لګي. کومه دلته څوک نشته السلام علیکم خانه خاص دی وروره او سلام نواب خانو هغه دی مجاهده وځئ وایي وځئ صحیح دی ته داسې ورشو که داسې ځای راته وښیه کومه سې ورشو کومه سې ورشو ته راځه مجاهده درنو ملګرو راځئ دا د نواب خان دی دیره ده او باغ هم دی او دغه تاکونه دي د انګورو او دلته ګلان هم کرلي دي دا وګورئ نواب خان دروازه بنده که شام څه چې د ټول شیان مو خوړله چا وخوړل سړی مسې مفلس صاحب څنګه جوړې جوړې په خیر راغلې دلته وګوره دا دې چېرته تړلي دا دلته بیا خټو کې نښلي دا وګوره خرابېږي راته څنګه یې ښې شکر دی الحمدلله چېرته وي بچا باغ کې مې اوبه لګولې ښه اوبه دې ولګول و څونه دې ولګول 60 جوې مې ولګولې او 15 مې نورې ولګولې دا څومره شو نو دا 160 جوې او ښه ستړی کړلې اوس خواره مسې څنګه یې ښې زه یم په ستړی خیر کړلې راغلې نه نه یم ستړی ښه خپل باغ مې ده ښه دا به وباسو ښه دا بده خبره ده دلته نو بده نه ده بیا چپلکې زړېږي نه زړېږي ته زړېږي
بیا مې پلار وایي چې ته چپړکې زر زر ولې هغه کوې نو اوس خو خپله راته کار زړی. دی. انګور به دې وشي د خیره سره او که نه پوډر مې پې ووهل پوډر دې وهل او که نه پوډر مې پې پوډر ووهل څه ته وایي هغه مې پې ووهل کارخانه ورته وایي هغه مرض لپاره پوډر پې باندې وکړي بیا مرض نه کوي ښه هغه دې پې ووهل او نه سر خوږېږي او نه مازغه خرابېږي او انګور ښه کوي ښه د بوټي اوس نه سر خوږېږي او پوډر هم پې ووهل ښه دوا دې ورکړې ده او خو داسې ووایه که نه سړیه خو راځه لږ سوري ته به شو که ستا خوښ صحیح ده راځئ خو چې شی ونه شي کویه چې شی به نه شي کویه چې شی به نه شي کویه ښه ته داسې کار وکړه دا اول وباسو بیا زړېږي دا نه زړېږي ته بیا خرپست اغوندم بیا یې واغونده دا به دې علي خان ته ورکړو ښه زه پښو کوم هغه بیا راته په خوله شکوي په خوله شکوي راته هله سمې وساته چې هغه نه کړي دا دې چې کړي نوابه پیازکي ته راشئ درنو ملګرو دا وګورئ د نواب خان هغه وګورئ اوبه خو وچې تاکو ته یې ورکوو که نه او که نه اوبه تاکو ته ورکوو بیا چې کله تاکو نه هغه شي بیا یې دې ته ورکوو ښه او هغه څه دي هغه رومیان درنو لیدونکو دا ځای خو به پېژنئ ځکه دا ځای خو زه یم چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ځای به همدغه ځای وي ډېر رانجه ده ډېر رانجه ده غر در باندې اولیږي زر زر دې خبرې ورسره وکوه درانو سره چا سره درانو سره خو تاسې خبرې مې کول ته مې نه پرېږدې که نه خو زر زر کوه ته نه وینې کومه دی دا خو نه ولیږي که نه نه ولیږي ولیږي ولې نه ولیږي زه به ورته ګورم ته خبرې کوې ښه دا څه دی چې راولیږي دا چی دي تا څه خیلجای ته زه راوستی یم زه ځمه په خدای ته چېرته ځې دا دې چېشته راوستلم دا خو موټر دی نو بل شی خو نه دی دونه غټ موټر دی موږ کلي کې خو دونه غټ موټر نسته ولې نسته دی دې نه دونه نسته ده دا خو غټ نه دی دا وګوره دا څه دی هغه بل څه لاړه خو نږدې را باندې را کټ کړی و که ښه نو هغه به وکړو نواب خانه څه شی به وکړو داسې به کته شو که ستا خوښ داسې لاندې ورته وګوره زه نه کته کېږم زه ځمه ماته څه کار سته ده زه ځمه دا وګوره پاس مه ګوره پاس مه ګوره زه ځمه دلته او که نه نو داسې کار به وکړو که نه چې وکړي خدای پاک ته دا موټر یې شمارو څو دانې دي ته موټر شمار او زه به پاس ګورم ولې نه وینې ولې پاس ته ګوره خدای ناخواسته چې را باندې ولوېږي یا بابا مې وایي ولې تلې اوس مړ شوې نو ابا نه خو دې اجازه اخیستې ده که نه خو هغه به وایي نو ولې دلته درېده یا خو وایي سمه لاره باندې ځئ دا سمه لاره ده که نه دا خو تا ټوله دنیا روانه نه ده او دا غټ شی تیاره سې را باندې راتاو سوه څه شی تیاره هم راتاو سوه ټیلر چی صبر وکړه نواب خانه دې کې دې چی راټول کړي ته لږ صبر وکړې درنو ملګرو ښه ښه دا نوابه دا چی راټول کړي کرا زه سې هغه دا چی ده نوابه دا بوتلونه دي دې باندې چی کې بیا ملای پې اخلم ملایي پې اخلي او نو اوس چېرته وړې ده کور ته بیا وړم کنه نو کور کې دا خرڅېږي خو نه که نه او بیا ملای والا 2 ملای پې راکوي دا څه او کنه درنو ملګرو دا ګوره د بل چا دي ښه ناقه پې دا ویږي د بل چا نه ماته ویلې واخله تی واخله تا ته نه دي ویلي چې تی واخله ولې دلته چې هغه هلک و هغه خو داسې نه دي ویلي چې تی هغه ته مې واخله دما زاولې دې راکړي بیا دې ویسي ولې زاولې تا زاولې ورکړي و هغه سړي نه مې سې راواخیست هغه د موټر کې دي ایښي دي کومه هغه ویې وړلې وخت یې مانه ویې وړې پټې مې ورکړلې ولې دې ورکول خدای زده که نه مه یې دا غر نه خو زه یې ورځي سیزو که نه زه نه ډارېږم خو زه ځم ښه دوی اوس کوم موټر ښایسته دا چې را یو روان هم ښایسته نه ده مه ورته ګورم چې را باندې راتاویي اصل کې دا ډارېږي مجاهده ښه داسې لاندې لږ وګوره لاندې زه یو خوا هم نور نه ګورم ښځې پاسه ګوره زه عین ومې کتلې ته لږ وګوره ځه
وینې ومې کتلې زه درنه ځم زه بیخي دلته اوسېږم نه چېرته نه اوسېږې تاسې مې داسې خطرناکو جایو ته راولئ دا څومره ښایسته ځای دی نواب ته وګوره کومه ده ښایسته ده دا ته وګوره د دې منظرې ته وګوره کومه ده ته دلته هم بیا وګوره که نه د غر سره دښمني ده نواب ته دلته پاس وخېږه پاس ولې پاس ولې وخېږم تاسې ما مړ کوئ زه نور تاسې سره نه ګرځم ولې دې مړ کوو خدای دې نه کړي ولې مې دلته درئ چېرته دا خو ښایسته ځای دی وګوره دا ساحه به وګورې دا منظره به وګورې خو ولې دغه ځای ته ګورم او هغه ځای ته نه ګورم کوم ځای ته نه ګورې دغه ځای ته نه ګورم زه نور نه ګورم یو ځل وګوره یو ځل نیم ځل هم زه نور نه یو ځل پاس وګوره زه بیا ځمه درنه چېرته ځې کور ته زه لاړ شه ځه چېرته لاړ زه لاړ شه ځه کومه چې دې غره نه مې واړوئ یوارې زه بیا ځمه کنې نور نه کوم غره نه دې واړو نه اشاره مه کوه سم راته ووایه داسې ورته وګوره چې دې غره نه مې واړو بیا خو هغه غره نه مې واړوئ نه داسې ورته وګوره داسې ورته زه وګوره نه ولې هغه دا هغه غره نه مې واړوئ زه بیا نور نه ځمه ښه نو مجاهده څنګه کوو دا وایي دې غره نه مې یو ځل واړوئ بیا مې پرېږدئ نو کوم غر نه نوافانه هغه نه اینې ورته وګورئ ته یو ځل وګوره دې ته که نه هغه اینې ودې کاکا زه ستړی مسې څنګه ښه یې جوړې په خیر خیرت ده ستر هر ځای بخیر ما ته ویلې زه چې بیا یم جبلات ته چکر ته او دا وګورئ دې څنګ کې درولی یم دا جبلات ده کنه دا جبلات نه ده دا خطرناکه ځای ده ولې خطرناک وینې ته ورګوره داسې قوي مه ورته ګوره ورته هغه ځای ته وګوره ته پاس ځای ته وګوره دې ورته وګوره ته خو هغه ده هینې ور مې کتلې زه ځمه تاسې ته هم دیم د تا ملګری ده زه خود ځم نو مسلمانان یو افغانان یو سنیخ ته ورته وګوره دې ورته وګوره سي تاسې ورته ګورئ زه نه ګورم زه ځمه دلنه دا چې پردي ما هغه ورکړلې ما زاولې ورکړلې چاته دې ورکړلې مغالک ته کله دې ورکړلې اوس مې ورکړلې امیر صاحب دروغ وایي ګوره مغالک ته هغه هلک اوس لګیا دی چې خوارانې کوي راټولې یې ته اوس هغه ته ما زاولې ورکړې ما لې په دې ملۍ اخلم زاولې دې ورکړې دې خو لګا هغه زه دا دا څه وړم مصیبت وو ته دا نه ورکړي ما ورته ویلې ما لې زاولې درکم دغه راکې وی و هلته په کور کې دوه درې زه ملایګان راکوي راته څوک یې درکوي او ملۍ والا په دې باندې آیسکریم نه هغه غواړي الله سواله نه ایسکریم نه خورم ملۍ هغه چې شي نه په هغه ملۍ ملایخي ها اسکریم ملۍ خزانه وبا زه ته پیسې درکوم صحیح دی ولې راکوي دا والا ها نه پیسې زه نه اخلم زه ځمه درنه دا والا ها زه دوه ګونم نه اخلم دا واخله دا نه، سره نه، باندې دا نه. واخله دا لکه د بل چا دی تاسې ما دغه غره نه واړوئ یوارې خو دا کېده چې وادي وړو مکانه څه خیال ته کېدم دا لکه دا ځای نه موټر سٹارټ اوس زوزه دلته کېده وځه دا چې زوزه ځئ درنو ملګرو خبرې نه کوي نو ځای چې زو سروبي کې به بیا ګړو د خیره سره دغه ساحې او دا ښایستونه هم درته ښایو راسره پاتې شي زو ځئ ښه کوي که نه زه چې زو زه ها داسې خدای په باندې امان وروره لاړه خدای په امان خدای په امان لاړه